د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د ودانیزو جوازونو د صادرولو دغه مرکز د ښاروالۍ ریاست په چوکاټ کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې رامنځته شوی چې موخه یې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی، د ودانیزو چارو روڼتیا، د غیر پلاني زیربناوو سمون، د ښار ښکلا او د اداري فساد مخنیوی دی. دوی زیاتوي چې په دغه مرکز کې د ښاروالۍ ریاست، د اوروژنې امریت، د برېښنا ریاست او د اوبو رسونې ریاست استازي حضور لري ترڅو د ودانیزو جوازونو د صادرولو بهیر په همغږي او منظم ډول سره ترسره شي. د دې مرکز په جوړښت سره تر ټولو لویه فایده دا ده چې په پروسه کې یا په دې کار کې شفافیت رامنځته کیږي، بې ځایه وخت نه ضایع کیږي او تقریبا د فساد مخه هم کې نیول کیږي. نو ولسه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان درکوو چې د اسلامي امارت څومره رهبري ده، څومره قدرمن مشران دي. هغه که تاسو سره دلته کوم ښاروال قرار لري، هغه که د موږ تاسو د انسجام مشران دي، هغه که ان تر القدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب موږ ټول په دې حاله زله کیو چې څنګه به د ولس ته مقصد وسایو وبخښو. خو تاسو ته هم دا وایو چې تاسو د دغه نظام سره همکار پاتې سئ لکه څنګه چې پاتې سوي یاست. په همدې حال کې د خلکو استازي او د گذر وکیلان د دغه مرکز فعالیدل د پر وخت او منظم ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو ښه ګام بولي. از افتتاح پروژه واحد مرکز اجازه آبادی ها واقعا ما امروز خیلی خوشحال هستیم. جای خوشحالی و مسرت است که چنین مرکز امروز در غزنی افتتاح شد و انشاءالله کار مردم ملت غزنی را برای آبادی و ساختساز خیلی آسان و آسانتر میگرداند. خلق کارونه د میاشتو کارونه چې دا یو سخت و مشکل کار و خلق په عذاب و په وخت باندې کار نه خلاصېدل. اوس په لکه څنګه چې خبره وشوله چې 15 ورځو کې کار نه خلاصېږي، انشاءالله ډېر مثبت کار دی. موږ په مثبت ورته ګورو انشاءالله چې ښه نتیجه به ولري. د ودانیزو جوازونو د صادرولو د مرکز مسؤلین وایي د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې به دغه ډول مرکزونه د ښاري خدمتونو د اسانتیا او روڼتیا د رامنځته کولو په موخه په ټولو لومړۍ او دویمه درجې ولایتونو کې جوړ شي.